هینج یو له ارزښتناکو او درملیزو بوټو څخه شمیرل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې کښت د پام وړ وده کړې چې ورسره د یاد محصول صادراتو د بزګرانو په ژوند هم د غوره بدلون نوې هیلې پیدا کړې دي. اوس مهال د تیرو کلونو په پرتله دغه بوټي 50 تر 80 سالونو پورې له افغانستان څخه بهر صادریږي. امسال تولیدات بسیار بالا است. تولیدات هنگ، کاشت هنگ خیلی زیاد است و یکمی بازار خارجی از امسال ضعیف است. از اینکه نمیفهم مشکلات در کجا است. بنا به همین گپ سال قبلی حدود 450 تن به کشور هندوستان صادر شده بود. امسال حدود 840 تن تا هنوز به کشور هندوستان صادر شده. روی همین گپ و مارکت های زیادی ایجاد شده به خاطر همین کسب کاری هنگ و خرید و فروش هنگ و تجارت هنگ در افغانستان، خصوصا مزار شریف صفات شمال. ماشاءالله تقریبا 80% بیشتر شده. مردم هم آشنایی پیدا کردن فعلا و خیلی از افرادی که در کارهای دیگه بودن فعلا در هنگ دست یافتن. حتی دکترای ما، انجینرای ما که واقعا یک کاری پرایید است و در اقتصاد افغانستان واقعا خیلی خوب است. دوی همداراز له چارواکو غواړي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په خپل سري ډول د هنجې پیر او پلور ترسره کوي. و از مقام شهروالی و از مقام ولایت میخواهیم که این و برداری بسپارن و نیال فروشا داریم. ما دریای سرک بیرون از مارکت دریای سرک دکانداری میکنن، وارا جمع کرده بیارن و در پشت شفاخانه ملکی یک مارکت زیره است. او هم بخش کار ما مردم میشه. او را هم باید در این مارکت بیارن جای به جای کنن. باید وویل شي چې د هنجې بوټي تر ډیره د بلخ، دهدادي، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې کرل کیږي او خلک تل هڅه کوي څو له اقتصادي ننګونو څخه ځان خلاص او ښه عاید ترلاسه کړي.